هغه تیر مې په فیسبوک باندې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب یو پوسټ لوستلو چې سرنامه یې وه باچا خان څه کړي دي. ډاکټر حنیف خلیل صاحب دغه پوسټ د معترض په جواب کې لیکلی و چې په باچا خان باندې اعتراض کړی دی چې د باچا خان دا دومره تذکیري کیږي، نو اخر د پښتنو دپاره څه کړي دي. ډاکټر حنیف خلیل صاحب د هغه د اعتراض په جواب کې لیکلي دي چې باچا خان څه نه دي کړي د پښتنو دپاره. زه هم ستاسو د پاره د نمونې په توګه باندې یو څو خبرې کول غواړم. هغه دا چې باچا خان څوک دی، باچا خان څه نه دي کړي. باچا خان هغه هستی ده د چا تاریخ چې د دنیا په ملکونو کې په سکولونو، په کالجونو، یونیورسټو کې لوستل شي او ښودل شي. دا یو کتاب دی، دې ته وایي سجاره دنیا، یعنی د دنیا تاریخ، د اسلام تاریخ نه، د دنیا تاریخ. او د دنیا د تاریخ دا د لږ ورځو نه دی، د 15 صدۍ نه واله تر 1955 پورې، یعنی پوره 500 کاله چې کومو اتلانو د خپلو قامونو، د خپلو سیمو دپاره خپلې وینې توی کړي دي، قربانۍ ورکړي په اخلاص سره، نو د هغو تذکرې په دې کتاب کې دي. او په دغه اتلانو کې زمونږ باچا خان هم خپل مقام جوړ کړی دی. او دا تاسو یې نه، دا د باچا خان تصویر هم دی تاسو ته بخکاری، او د باچا خان نوم پکې هم دی. دی د باچا خان ذکر څنګه کړی دی په د خپل کتاب کې، نو دا په ملای کې دی. تاسو ته زه په مختصره توګه وایم. د دې سرنامه د پرارکان ګرم، پرارکان ریلی ته وایي، جلوس ته وایي، ګرم وایي مالګې ته. لیکي چې pada tahun 1929 persidangan tahunan Kongres diadakan di Lahore di bawah pimpinan Jawaharlal Nehru. په کال 1931 کې د جواهرلال نهرو په صدارت کې د کانګرس سالانه کانفرنس په لاهور کې منعقد شو. dalam persidangan tersebut Kongres mengisytiharkan bahawa matlamat utama perjuangannya ialah kemerdekaan bagi India. په دغه کانفرنس کې د ایجنډې وړاندې نقطه وه چې زمونږ د تحریک اولنې مقصد څه دی، هغه د هندوستان د ازادۍ دی. جواهرلال نهرو mengumumkan bahwa Kongres memulaukan persidangan meja bulat yang diadakan di London. په دغه ورځو کې پیرنګیانو بول میز کانفرنس راغوښتلی په لندن کې. جواهرلال نهرو په دې کانفرنس کې د هغې نه د بایکاټ اعلان وکړو. Dalam pada itu Gandhi melancarkan pergerakan penderhakaan awam dan pergerakan tidak bekerja sama pada 12 Mac 1930. Gandhi په 12 مارچ کال 1930 کې د سیول نافرمانی د تحریک چلولو اعلان وکړو، او یو تحریک شروع کو چې د هندوستان عوام په دې تیار شي چې تاسو به د حاکم وقت سره، یعنی د پیرنګي د حکومت سره تعاون نه کوئ. Gandhi melancarkan perarakan dari Sabarmati ke Dandi sebagai tanda melanggar undang-undang yang mewajibkan rakyat membeli garam daripada kerajaan. ګاندي صاحب په دغه ورځو کې یو ریلی وکړه، او هغه د سبرماتي نه ډنډي پورې، خدای خبر چې دا به کومې علاقې. نو په دغه ریلی کې د خلق تیارو، ذهن جوړو چې بھائی د هندوستان عوام دی د سره د فرنګي سره تعاون نه کوي، او کم قانون چې فرنګي جوړ کړی دی چې دوی به مالګه صرف او صرف د حکومت ناخلی، نو دغه مالګه به دی ناخلی. کېدای شي چې دغه مالګه هغوی ګرانه خرڅوله، او زمونږ د وطن خپله مالګه وه، د هغې څه بیا قیمت او حیثیت نه پاتې کېدو، نو قام ته مالی نقصان و. نو دی د هغې د بایکاټ اعلان وکړو چې دغه قانون مه منئ. Pergerakan itu mendapat sambutan seluruh India hingga menyebabkan Gandhi ditahan pada 5 Mei 1930. ګاندي صاحب چې د سیول نافرمانی کوم تحریک شروع کړی و، نو
هغه په عوامو کې ډیر زیات مقبول شو. خلق یې مرسته وکړه، حمایت یې وکړو، تر دې پورې چې په 15 مئی کال 1913 باندې انګریزانو गांधी गिरफ्तार को. Pemimpin-pemimpin Islam seperti Khan Abdul Ghaffar Khan telah mengadakan tunjuk perasaan dan melancarkan dasar tidak bekerja sama di wilayah sempadan barat laut. Pemimpin-pemimpin Islam yakni د مسلمانانو مشران لکه څرنګه چې خان عبدالغفار خان د دنیا تاریخ باچا خان تسوي د مسلمانانو مشر. اوس په دې وخت کې چې د انګريز خوله چا ماتوله نو د یوې سیاسي مذهبي جماعت د مشر نوم نشته په دې تاریخ کې. په دې کې نوم د چا دی؟ د باچا خان. ځکه چې په دغه وخت کې دا نن چې څومره پارټۍ دي نو د دې قائدین هغوی به د انګریزانو بوټان پالش کول. باچا خان د انګریزانو تڼۍ ته لاس اچولی و. په دغه ورځو کې باچا خان په پښتنه سیمه کې هم یو تحریک شروع کو او ریلی وکړه چې به پښتانه به د فرنګي سره تعاون نه کوي او پښتانه په دې خبره متحد کړو چې منګه فرنګي سره تعاون نه کوو نو فرنګي به مجبور شي او زمونږه سیمه به آزاد شي، دی به خپل وطن ته لاړ شي. بیا لیکي چې pada bulan Agustus 1930 jawatan kuasa kerja Kongres mengambil keputusan untuk memulaukan barang-barang asing seperti kain dan minuman keras. په دغه ورځو کې کانګرس او د کانګرس مشرانو دا اعلان هم وکړو او بایکاټ وکړو چې کمی کپړې د بار ناراضي او شرابو نو دا به د هندوستان عوام ناخلي. باچا خان هم په خپل کتاب کې لیکلي دی او باچا خان به پښتنو له دا ترغیب ورکاو چې پښتنو تاسو سرخې جوړې کړئ او دا کپړې په خپله جوړوئ. خو فرنګي څه چل کړو هغوی کپړې په مشینانو جوړولې په قام یې خرڅولې. نو د پښتون سره یو صنعت و، کور په کور باندې یو هنر و سره د کپړې د جوړولو. کپړه د انسان په بنیادی ضرورتونو کې یو ضرورت دی او د دغه ضرورت د پوره کولو لپاره د پښتنو سره هنر وو او هغه و سرخه. باچا خان وی چې تاسو د فرنګي نه کپړې ماخلئ، تاسو په خپل لاسو باندې خپل کپړې جوړوي. نو دا کپړې چې دی جوړولې نو دغه سرخې بیا په فیکټریانو کې بدل شوی. خو نه، فرنګیانو یو داسې لعنت خور کړی و چې خلق سوس شول او بس خلقو اساني خوښه کړه او سرخې خلقو پرېښودې او د پښتنو د لاس نه هغه هنر لاړو. نن موږ تمام ضرورتونه او خصوصا د کپړو ضرورت چې دی دا موږ د مغرب د مشینانو نه پوره کوو. نو باچا خان څه چل کړی دی؟ باچا خان پښتون قام له شعور ورکړی دی. کو چېرې باچا خان کې اخلاص نه وي، د کې صداقت نه وي، نو نن به د دنیا تاریخ د باچا خان نوم نه یادو خپلو کشرانو ته. دویمه خبره دا ده چې کله چې د ډاکټر خان وزارت وو او مغربي صوبه چې وکنه مغربي پاکستان یو ځان له صوبه وه 1 یونټ کې، نو ډاکټر خان څوک چې د باچا خان مشر ورو هغه وزیر اعلی وو. یو پیرا راغلی و پېښور کې ګرځېدو، یو عام سړي په بازار کې د ګریوان نه ونیسو او تپوس یې ته وکړو چې تا موږ له څه کړي. نو ډاکټر خان صاحب ولا جواب ورکړو چې ظالمه نور دله څه وکم، د غټې صوبې وزیر اعلی دې د ګریوان نه رانیولی دی او تپوس دې کې چې تا موږ له څه وکړو. نو نور زه څه وکم؟ مقصد دا دی چې ما او زما رور یعنی باچا خان تاسو له هغه شعور درکو چې یو عام پښتون یو ادنا سړی هم خپل حاکم وقت د ګریوان نه نیسلی شي او تپوس دې وکړي چې ته موږ له څه کوې. دا شعور صرف باچا خان پښتون قام له ورکړی دی. په نورو قامونو کې چې الله باچا خانیان نو پیدا کړي لکه پنجاب شو، سند شو او بلوچستان شو، هلته کې یو عام سړی خپل خان ته، چودري ته، وډیره ته په نیغو سترګو کتلی هم نشي. د ګریوان نه نیول خو پرېږده وه، تر اوسه پورې د هغو دغه حالت دی چې د هغو خان چودري هغه آقا او هغې او دغه عام خلک غلامان دي. خو باچا خان پښتنو له داسې شعور ورکو لکه اقبال صاحب چې وایي چې ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز.
په ثوابي کې بازاري کې لیکي زمونږ رشتہ دار دي خانان دي نو زه به د هغوی کتلم چې کله وړوکی وم نو هغوی به خبرې کولې چې زمونږ په دې حجرو کې به 2 قسمه کټونه یو کټ په پروتو په هغې به خانان ناسو او بل کټ په الټا اچول شو په هغې به عام خلک کې ناستو یعنی زمونږ په حجرو کې به عامو خلکو زمونږ سره په برابر کټ کې ناسته نشو کولی او کټ په هم پړ مخې هغوی اچولی و دیو په ځمکه ناسو خانانو په کټونو ناسو هغوی به دا خبره کوله چې دا د باچا خان برکت و چې هغه په پښتنو کې داسې شعور پیدا کو چې په خان او په کسان کې فرق ختم کو او دی په یو صف کې ودرول نو باچا خان کو نور هیڅ هم نه دي کړي ستاسو په نظر کې نو نن پښتون قام له هغه شعور ورکړی او هغه جبه ورکړې ده چې کو د دنیا هر ظالم په د باندې ظلم کوي بیا هم یریږي چې هسې نه پښتون مې ګریوان ته لاس نه کړي زما عزتمندو دا یو څو خبرې وي که چېرې ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ الله مو خوشحاله کړي